سلام دوستانو، زموږ نوی درس ته ښه راغلاست. دا درس مو د دې په اړه دی چې څنګه موږ په جرمني ژبې کې پوه شو چې کومه کلمه مصدر ده، یعنې مصدري علایم په جرمني ژبه کې کوم دي. نو نن به په دې اړه پوه شو. ښه، مصدري علایم په جرمني ژبه کې څه دي؟ مصدري علایم په جرمني ژبه کې ان او ایو ان دي، یعنی کله چې د یو کلمې په آخر کې ان او یا هم ایو ان راغلل نو هغه یو مصدر دی، لکه ماخن، زاگن، زاین او نور. ښه، نو اوس به یو فعل زه تاسو ته ښه صحیح تشریح کړم تر څو تاسو بهتره پوه شئ. نو د ماخن فعل به راواخلو. ښه، دلته په ماخن کې لومړی بخش ته یې د فعل ریشه او یا هم ویب شتم ویل کیږي، او آخر بخش ته یې اندونګ او یا هم پایانه ویل کیږي، او خپله همدغه فعل ته انفینیتیو او یا هم مصدر ویل کیږي. لومړی بخش ته یې ویب شتم او یا هم د فعل ریشه، او آخری قسمت ته یې یعنی دا ایو ان ته پایانه او یا هم اندونګ ویل کیږي، او خپله فعل ته انفینیتیو او یا هم مصدر ویل کیږي. او که چیرته همدغه فعلونه په جملې کې استفاده شي، یعنی ورسره فاعلي ضمایر راشي، نو په هغې وخت کې معنا کې تغییر نه راځي، یوازې په شکل کې تغییر راځي. ښه، نو اوس به یو مرور لرو. په جرمني ژبې کې مصدري علایم ان او ایو ان دي، لکه ماخن، زاین او نور، چې همدغه کله چې د دوی د دې فعلونو په آخر کې ان او ایو ان راشي نو موږ پوهیږو چې هغه کلمه انفینیتیو او یا هم مصدر دی. او که چیرته دا فعلونه په جمله کې استفاده شي، یعنی ورسره فاعلي ضمایر راشي، نو په هغې وخت کې معنا کې تغییر نه راځي، یوازې په شکل کې تغییر راځي. او دا زموږ نننی درس، انشاءالله چې تاسو له ننني درس څخه یو څه زده کړي اوسیږي. تر بل درسه پورې د خدای پامان. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ، او زموږ ویډیوګانې لایک، سیف او شیر کړئ، او کومنټ مه هیروئ.